مسلمانو خویندو ته پیغام خورجاني پام چې دی غلطه نکړي غربي میډیا دی د عزت دښمنه دستا په جسم تجارت کوي دوی ګور دستا د عفت دښمنه د افغانستان پتمنو او ویاړلو میندو او خویندو خبردار او زیرک اوسئ چې غربي میډیا او غربي نړۍ مو د شته معنوي او شرعي افتخاراتونه په خپلو مکارو او دروغجنو وعدو بې برخې نه کړي تاسو نړۍ ته ور وښودله چې افغاني میندې داسې بچي روزي چې په یوه پیړۍ کې درې عظیمه ابر قدرتونه په ګونډو کړل او د خپلې خاورې او افغاني ناموس نه د سر په بدله کې ساتنه کولی شي تاسې د داسې نسلونو روزونکي یئ چې د نړۍ پر مخ یې سیال نه لیدل کیږي پوهیږئ کله چې تاسې او ستاسې پیاوړي بچي صلیبي نړۍ په جنګونو کړاوونو زندانونو شکنجو تعذیبونو او تهدیدونو او فشارونو مات نه شوی کړی نو په ډیر هنر یوه مفکوره پر کار واچوله او څو بېننګه امریکایي الاصله افغانۍ تورسرې هم د مادي امتیازات په مټ تیر ایستلې او په افغانستان کې د ښځو پر شته حقوقو نیوکې شروع کړې او د ښځینه چارو د سپېڅلي او خوږ نوم تر شا یې یوه بېحیا او له نفرته ډکه اداره رامنځته کړه چې هره ورځ د افغان میرمنو په فکرونو کار کوي او هغه څه ورته په شیطاني دسایسو ور وړاندې کوي تر څو چې د افغانستان پتمنو او ویاړلو خویندو او میندو نه پاچاهي واخلي او غلامان یې جوړې کړي د افغانستان د زنانو د پاچاهۍ د ژوند یو روڼ مثال دا هم ورکولی شو چې کله سهار سړي له کوره لاړ شي بیا ښځې د کورنۍ چارو وزیرانې دي ان تر ماښامه د کور ټول واک د دوی تر تسلط لاندې وي نو ځکه دوی غواړي چې افغاني میندې او زنانه د باندې راوباسي چېرته په هوټلونو کې ډانسري رستورانت کې خدمه او ګارسونې او یا یې چېرته کوم دفتر کې د یو فاسق او فاحش رئیس مزدورانې کړي کورنۍ نظام یې تخریب کړي او د شته افغاني عزت نه یې بې برخې کړي خواږه بچي د مور د خوږې غېږې نه جدا کړي د بچو تعلیم او روزنې د عنقا هګۍ شي افغانو خویندو کوم معنوي حقوق چې رب لا یزال جل جلاله د قرآن کریم په صریح آیاتونو تاسو ته ثابت کړي دي هغه داسې جامع حقوق دي چې د نړۍ په هیڅ یو اساسي قانون کې یې ساری نه لیدل کیږي ستاسو شرعي حقوق ستاسو د ژوندانه د هر پړاو مطابق پر ځای او له حکمتونو ډک دي صلیبي وحشي نړۍ کې چې کومو ښځو ته میاشتنۍ مریضي یا نیټه د حیض راشي نو هغوی د کار په وخت کې نشي کولی چې چوټۍ وکړي او مجبوره وي چې د روحي او جسمي ستړیا ترڅنګ مزدوري وکړي خو بیا په مقابل کې د اسلام مقدس دین ورته د لمانځه او روژې په شمول د هر دیني عمل رخصتي ورکړې ده غربیان او پلویان یې غواړي چې عفت دامنې حیاناکه لمونځګزاره په دین اسلام کلتور او حجاب مینې مسلمانې میرمنې بې عفته لوڅې لغړې کړي او د خپلو نفساني شهوتونو قرباني یې کړي او ورسره امریکایي الاصله افغان کاسلیسان او لودګان غواړي چې دلته د زنا هډې خلاص کړي تر څو افغان مسلمان نسلونه لنډغر ګډوډه بې حیا تباه او برباد شي ایماني او افغاني غرور یې ولټوي او د فحشا او هوس په میو یې مست او مدهوشه کړي تر څو چې بیا نړۍ کې څوک له دوی نه ډار محسوس نه کړي پتمنو خویندو دا چې نن د بشري حقوقو تر عنوان لاندې اوس تاسو د بې عزتۍ هڅه کوي هم دوی و چې ستاسو شتون یې ننګ باله او په کور کې د زنانه ماشوم زیږېدنه شرم باله او بدفالي یې ګڼله او خپلې وړې لوریانې به یې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې زما فتمنو خویندو غربي میډیا او فاحشه دیموکراسي ده چې ستاسو هغه معنوي حقوق تر پښو لاندې کوي کوم چې تاسو ته د اسلام مقدس دین در بخښلي دي له تاسو نه د یوه افزار په توګه خپلې ګټې اخلي د شهواني غرایزو د پوره کولو دپاره تاسو نه ستاسو د حیا او عزت پړونه لرې کوي غیرتي او پاک لمنو خویندو د اسلام په سپېڅلي دین او سپېڅلي شرعي قانون کې ستاسو ټول امتیازات او حقوق محفوظه دي او تاسو ته هغه څه چې د اسلام دین په نظر کې نیولي دي هغه د دنیا د عزت او د آخرت د فلاح او تلپاتې هوساینې لپاره دي حجاب او په کور ناسته ستاسو دپاره عار او ننګ نه بلکې یو افتخار دی پرده او حجاب تاسو ته د الله جل جلاله له طرف نه یوه هدیه او تحفه ده او پر تاسو یې فرض ګرځولې ده د قرآن عظیم الشان د نازل شو آیاتونو په رڼا کې او د نبوي احادیثو په کتو کې او د هغه مبارک د بیبیانو د ژوندانه د احوالو په بیان او اوریدو سره ښځو ته پر کور پاته کېدل قرآني حکم او د لوی ذات جل جلاله امر دی بغیر له ضرورت شرعي نه د بیرون وتلو ګرځېدلو نه منع راغلې ده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى نو ای مسلمانې با عزت او با دیانت خورکۍ د حجاب په ساتلو کې به هم ستا عزت خوندي وي او هم به
بدی د کورنۍ نظام نه زیانمن کیږي او هم بدلوي الله جل جلاله فرمان او حکم عملی وي. دا د ځان لپاره عزت او افتخار او د بیبیانو سره د سیال کېدو یو مهم اصل وګڼه. ای د حوا لورکۍ، ته د آدم علیه السلام د سر نه پیدا چې د آدم علیه السلام پر اولادی امر او حاکم وګرځېږي، او نه د پښو نه پیدا چې مأمور او غلام واوسې، بلکې د آدم علیه السلام له پښتیو نه پیدا د دې لپاره چې زړه ته ورتېره شي، ته د خپله کورنۍ په زړه کې وساتې او هغوی تا په زړه کې د یوې فرښتې په صفت وساتې، پالنه دې وکړي او ودې نازوي او ستا په خوښۍ کې د رب جل جلاله رضا او خوښي ولټوي. مثال دستا په قدر زرګران پوهیږي، د حورو سیالی زما خورجاني چې په ارزښت د جنتیان پوهیږي. دا لڅېدل او نڅېدل میډیا کې نه دی حقوق پام چې خطا دې نه کړي، دین او دنیا ته د خطره خورجاني دا مفکوره ګوره تبا دې نه کړي. اخلي لتانه شیطان خویندونه لڅوي تا د تراقي په پلمه، تنه حیا تنه عزت لوټوي د دې کفر دیموکراسۍ په پلمه. تا طالب به حریت در بخي، حقوق د دین او د قرآن خورجاني ستا ازادۍ ته به تضمین درکوي په حد د عرف او د ایمان خورجاني. سنگسار به مخه د فحشا ونیسي، محسنې خورې ته پروا مه کوه، تشه زدګۍ به یې په مخ د ځمکې د ازادۍ دې ته سودا مه کوه. تحصیل کوي به د اسلام رڼا کې، خفا عزت به د ژوندون تیریږي، څاري به دې نه د هوس لیوني، د ور فاحش به د پرون تیریږي. بهر له کور نه د حیا جمع کې کار به کوي که ضرورت درته، د مور او پلار او د خاوند په خوښه که د خدمت بیا اجازت درته. خو چې پزا شي لږ سنبال په اسلام، خورې بیا ډاډ درکوم غم بنوي، بیا به د اوښکې تر ګریوانه نه ځي، خورې پتا هیڅ رنګ ستم بنوي. نه به خرڅېږي په بازار د هوس، ستا د عزت به موږ پالنه کوو، درته به جوړه کړو د امن فضا، ته یې ناموس له ساتنه کوو. خورجاني وینې په بازار کې څنګه وی په کمین کې دلالان د عزت، څنګه زوريږي محسنان خویندې، څنګه بیدار دي تاجران د عزت. خورې ته وینې چې خرڅېږي څنګه د ازادۍ په نوم عزت د خویندو، د بې حیا او بې ضمیره میډیا لیلام کړی عفت د خویندو. بدله منۍ ته هڅوي تور سري، خورجاني دغه د افغان ستاره، غربیان و دغې ته حقوق وایستا، ته خو یې وینې د شیطان ستاره. تا مزینه په حیا او عفت، لتا به مور لتا به خور جوړوم، چې سراسر وي بیا په نور پوښلې، تا ملکه د داسې کور جوړوم. ستا د حیا او د عزت په خاطر ګوره منهاج نه چې ظاهره نشي، د څو خبرې می ضرور ګڼلې، خوري په دې چې ته دلګیره نشي. ستا د حیا او د عزت په خاطر
ګور منهاج نه چې ظاهره نشي د څو خبرې می ضرور ګڼلې خوري پدې چې ته دلګیره نشې